د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان وای نشي توکو سره د مبارزې مدیریت منسوبینو په تیر یو میاشت کې شاوخوا سل تنه د ننګرهار په 22 ولسوالیو او 9 ناحیو کې د نشي توکو د قاچاق پیر او پلور په تور نیولې او رسمي عدلي ارګانونو ته سپارلي چې له دوی سره په دې تیر یو میاشت کې 11 کیلوګرام نشي توک نیول شوی دی چې په دې نشي توک کې چرس تریاک هیروین او تابلیټکا او زیکاپ ګولۍ ترمادول ګولۍ او کیمیاوي تیزاب شامل دي د ټول نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي د معتادینو په اړه دومره ووایم چې مخکې هم دا پروسه روانه ده او دا پروسه لا هم جریان لري کوم معتادین چې په ښار کې ګرځي او دوی به راټولیږي او روغتونونو ته به لیږدول کېږي چې په تېره یوه میاشت کې موږ 10 کسان معتادین د درملنې لپاره بېلابېلو روغتونونو ته لیږدولي دي د تداوۍ لپاره. نوموړی وایي نشي توکو سره مبارزې مدیریت په هغو سیمو کې چې خلکو د کورونو په منځ کې کوکنار کرلي او کمپاینونه ترسره کړي او دغه کښتونه یې له منځه وړي. د کوکنارو د کرکیلې په تړاو به درته وایم چې دغه څو ورځو کې امنیتي پولیسو په بېلابېلو ولسوالیو کې د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاینونه شروع کړي دي خو الحمدلله که چې تر ډېره حده ټیټه سوې ده او ولس هم اوس په دې باندې پوه شوی دی الحمدلله تر ډېره حده پورې د دې بدیل نور کښتونه چې د زراعت ریاست لخوا دې ته تخمونه او اصلاح شوي تخمونه ورکړل سوي دي د هغې نه استفاده کوي او تر ډېره حده د کوکنارو کښت او کرکیله کمه شوې ده ننګرهار کې. جلال آباد خاریان د امنیه قومندانۍ د لاسته راوړنې ته خوښ دي وایي نشه د انسان ژوند تباه کوي او باید ځان ترې وساتل شي. نشه خو داسې یو شی دی د انسان بدبختي ده هغه ځوانان څه هم دغه غوښتنه ده چې دغه ناوړې عمل څخه لاس واخلي او خپل تعلیمونه دې وکړي ولس ته په خدمت کې شي او خپل ورزشونه دې وکړي چې سالم صحت ولري او د افغانستان آینده دپاره ډېر کار وشي. دغه ځوانان دي چې افغانستان ته آباد دی. نشه د صحت لپاره تاوان دی د اقتصاد لپاره تاوان دی په دغه پیسو باندې چې موږ نشه اخلو د دې په ځای باید موږ خواړه واخلو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین په داسې حال کې د نشه یي توکو د کاروباریانو د نیولو خبره کوي چې د اسلامي امارت واک ته په رسېدو سره ډېری هغه معتادین چې نشې به یې کولې نیولي او درملنې په موخه یې روغتونونو ته لیږلي.